نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې په دنیا کې کم خلق الله ته ډیر نږدې دي په هغې به د دنیا مصیبتونو تکلیفونه زیات راځي او په ټولو کې زیات تکلیفونه په پیغمبرانو راغلي دي ثم الامثل فالامثل بیا چې کم پیغمبر پسې د دویم نمبر بیا د دریم نمبر کم چې خدای ته څومره نږدې دی هغه مره په انسان باندې تکلیفونه او مصیبتونه راځي حضرت موسی علیہ السلام دی دا یعقوب علیہ السلام پنځم پوش کې تقریبا وسې راځي او مصر کې هغه زمانہ کې پیدا شوی دی چې کما زمانہ کې مشهور فرعون ولید ابن مصعب د مصر بادشاہ او د بادشاہ سره د خدای دعوه کړی و او دا به وی چې انا ربکم الاعلى زستاسو رب ما خورا کوټم نه ګورې لوی رب لوی خدای ما د بادشاہي ډیر زور او شور کې وا او خلقو با دته سجدے کول عبادت به کو تر دې حد پورې چې کم با د دربار ته نشو را رسیدینو د خپل ډانچې خپل شکل بوتان جوړ کړیو هغه خلکو لور کړیو چې خپل کورونو کې زما دی بت ته سجدے کوي او د مصر چې څومره ګردونه وا خلکونو ټول بو د ته خدای وي او د ته به سجدے کول او یا د بت عبادت به کو سجده به کوله یو ځل خوب ولید چې د شپې زه خوب ویني چې په خپل تخت باندې ناسته ما او یو سړی راغی په زمري باندې سور دی او چوکا وسره لاس کې ده او داغه دومره رعب او هیبت ته چې خلق ته تختی سوک لار کې وته نشي ودرې دي سو کې را منې کولی نشي او نیغ راغی د فرعون ته د زمانه د فرعون ته مخامخ ادرید او وی چې زی په دا سر په چوکو والم او د تخت نه لاندې را غردولم بل خو به داسې ولید یو سړی راغی او زه په تخت باندې ناستې مو زما د تخت د خپېونی ولا ویړه قوله تخت مات شو د لاندې پریوتم او بل خو به امداسي لیدلی چې یو سړی د گریوان نه رونی وما او پزمکه راو غرزولم او د پاسه علت راکړي دا ګڼ خوبونه چې د ولیدل نو د خپل بادشاہ خلق راغون کړ مشوره کوي چې دا خو هیبتناک خوب دی زما پکې ډېر لوی تذلیل دی او ذلت دی او د بادشاہ او د تخت د ختمېدو اشارې دی پکې نو چې څومره په هغه زمانہ کې د پخوانو کتابونو پوی خلکو یا نجومیانو یا ساحرانو مصر کې خو جادوګر ډیرو یا د فرعون وزیرانو داغه د دربار خلکو د ټولو یو مشترکه میټینګ یو کو او خوب چې لیدنو دا به وی چې دا کم سړی راځي نو دا د بنی اسرائیل د طرف نه را رواني مصر کې دوه قسمه خلکو سیدل یو د فرعون د قوم خلق واغی ته به قبطیان وي او یو بنی اسرائیل اغی د خار نه بارو سیدل اغی ته به بنی اسرائیل به ودا د موسی علیہ السلام قوم دا هغه قوم چې حضرت یعقوب علیہ السلام او یوسف علیہ السلام کله مصر تراغلیو نو د یعقوب علیہ السلام دول زامنو دا داغي اولاد په د مصر کې خور شویو د بهر نه راغلیو مشوره چې کول هغه دا سوچ ورته ورکو ری ورکړه چې سیب داسې معلومیږي چې دی بنی اسرائیلو کې څوک پیدا کېدو والا دی او یا پیدا شوی دی خو نجومیانو وی چې نه پیدا کېدو والا دی او هغه به ستا د زوال سبب ګرځي ستا د بادشاہ د اغشتو ذریعہ به ګرځي
وی خصو کم وی سیب دے که خویس یر نشتا دا لک پیدا نه دی پیدا کیگی دا دی خوب نه دا سے معلومیگی نو تا دا حکم وکا جی بنی اسرائیلو کی سمرا لکان پیدا کیگی دا ټول بملکو یو بنا پریدو دی باڑو پیدا نش لیکن دا اللہ دا فیصلے مقابلہ کے دا انسان تدبیرون حس کار نور کئی تو تا دیرم تدبیرون ہو کے او دیر سوچون ہو کے او چی دا اللہ سے فیصلے نو اگا یقیناً کے دو والی نو بہر کیف دخو فیصلہ اکڑا ہر سڑی سر خود ازان فکری چی دے بچم خلق دے ٹول ملشی زما پا خلقو سو فیصلہ اکڑا لچی بس کم معشوم پا بنی اسرائیلو کی پیدا کی گی بس دا لالوے قرآن شریف کے اللہ ویذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم الگ چی با پیدا کیده دا مور پا مخ کی جاسوسان سیڑی والا خوارو کور پا کور با او پتا خدا پیدایش لگی دا سے نچی گنی خبر پتا دا جاسوسان خوار دی خود چی بنی اسرائیلو کے کم معشوم پیدا کیگی الگ اغا علالی دا مور پا مخ کے او چی کم جنکے دی اغا پریدی دا سمر انتہائی ظلم دی معشوم بی گناہ وجل دا ډېر ظلم دی ډېر زیاته دی او بیا د مور مخ کې پاغه چاړه راخکل دا ظلم انتها ده رونو یاد وساته ظلم ډېر خطرناک شی دی ظالم یو وخت کې ظلم کوي دی دا نه ګوري چې زما دا ظلم یو ذات ته چیغی نی او مال به زما د ظلم سزا را کوي الله خو د چا ظلم پرېګ دی نه چې څومره ظلم دی او کو په دې خبره پوښا کہ دا اللہ سر لکل پراتری او دا دے سزا بدر تا ملاوی گی کہ دنیا کے بیدر کئی خوکنی خیرت خو جدت لینا دے ذکر نبی علیہ السلام فرمائی چی کل مظلوم دا خلینا آہو باسی وی دا فوراً دا اوریز و دا پاس شیو دا اللہ دربار ترسے گی او رب العالمین تا دا مظلوم دا فریاد نظر بلشے نرسی اللہ ورتوی چی اے مظلوم لا انصرنک ولو بعد حین امداد بدے کوم خیر دے لگ وقت پا پکی وی خو امداد بدے کوم نو ظلمون شروع کل معشومان لکان بے لالولو جنکے بے پریخو دے زمانہ تیرہ شونو چی دا چا باندے ہو مصیبت راشی و سبق تیر شی لگ زور شی دا سڑی بیاڑا لگو نے مطمئنی تازہ کے سڑی پریشانی روز تو بیا لگا پریشانی کمی گی بیا یو زل دا میٹنگ راگون کڑے ہوا ہو دا سوچے کو چی لکان خمونگا دیر زیاد علال کرل سبا کو چاوی سیب دا خو کدا سے دا لکان مونگا لالو نو دا بنی اسرائیل خو زمون خدمتو نا کی زمون پٹو کے دوی خدمت کی زمون لختی دوی سپا کی زمون ٹٹے دوی سپا کی زمون پکور کے غلامے جن دوی تیرئی نو دا بیا سبا دا خدمتو نا مون پچا کو واقعی دا خدا نوی کل وجلکی گی او زالم ری پچا با خدمت کو نو گور قمقل سری چی کنا دا غا عقل و سوچ نی وی دا سے کوئے یو کال دا معشومان وجن بل کالی مو وجن اس بے وقوف بچیا کہ دا پا کم کالے نہ وجن کدی کیا غالق پیدا شی قدرت الہیوم دا سے کول چی کم کالوی مو وجن اغی کہ دا موسیٰ علیہ السلام یورور حضرت ہارون علیہ السلام وی پیدا شو او چی پا کم کال وجن اغا کال بیا دا موسیٰ علیہ السلام دا پیدا کی دو دے اللہ خی یعنی اللہ دے پا بل کال کم پیدا کولے شو دا بنی اسرائیلو نا علاوہ بل دے کم پیدا کولے شو دے فرعون تا بیدا خوبڑو نخو دا کاروا اللہ کڑیو لیکن دیکھ اللہ دا ظلم خکارا کے چودرے گا چی خلقو تم پتو لگی چی فرعون دیر ظالمو او بنی اسرائیلو تم پتو لگی چی منگ سر دیر ظلم شوے دے او دا موسیٰ علیہ السلام دا برکت نمونگا اللہ دا ظلم نخلاص کریو منگی تیزاد کریو دا اللہ ارکار کے حکمتی دے چی کل پیدا کے دا قرآن شریف کے اللہ فرمائی منگ دا مورتا الہامو کو دا مورتا اطلاع ورکلا و اوحینا الى ام موسیٰ اغتم اطلاع ورکړه چې کله دا معشوم دی پیدا شي چې اس فکر ونکړي دی به یو صندوق کې بند کی صندوق به دریاب ته وغورځي ان رادوه الیک وجاعلوه من المرسلین اس فکر باندې کې هم ستاره غیږه به واپس تل راولم او دی به څوک وجنی نه زما په کتاب کې دا فیصله را چې دنه به پیغمبر جوړیږي دا مونږ فیصله کړې نو چې دنه پیغمبر جوړول غواړم او هغه ته خو پتا و
هغه خو په څلورم پنځم پوښ کې د ډېر لوی پیغمبر نوسیم وه، او د موسی علیه السلام پلار عمران د یعقوب علیه السلام په څلورم پوښ کې نوسیم دی. پته ده ورته چې الله خدا کار کوي، کولی شي. یو بعض مفسرینو یو خبره لیکلې ده چې کله دې پیدا شو د فرعون کاردارانو له چا اطلاع ورکړه چې دې کور کې ماشوم پیدا شو. هغې چې څنګه راننوتل او د مور ته د موسی علیه السلام پته ولګېدله چې دا خو دا ظالمان رالل، نو دې وی دغه وخت تنور بل کړی، تنور یې بل کړی و، ډوډۍ پخولې. د دې دماغو کارونه که الله ته مازغه واغېشتل، لیونی یې کړه او دا ماشوم یې راواغېش هغه تنور کې وغورځو. یعنې په عقل څوک ماشوم تنور کې نه غورځوي. الله کول داسې چې ودرېږه د دې نه دا عقل اخلم، دا پویت اخلمه، دې ته خیمه چې دا ماشوم به صندوق کې بچکی بندی زاد بچکولو والا زیمه، ماشوم یې تنور کې وغورځو. چې هغې څنګه راننوتله، ماشوم یې وکت کور په ګوټ په ګوټې تلاشي واغېشتله، ماشوم خو نشته. هغې واپس لاړل. چې واپس لاړل د دې هوش راغی چې و ماشوم مې څه که، بچی مې څه که. چې وی کتل ماشوم په اور کې موسی علیه السلام پروت دی او خاندي روچتې که. قدرت خو یې ولید د پروردګار. الله ورته همدا القا وکړه چې ته دا صندوق جوړ کړه، دا ماشوم پکې واچوه. صندوق یې جوړ کړو، حضرت موسی علیه السلام یې پکې واچو او صندوق سوړې بندې کړلې و چې کوم لوی دریاب د دریای نیل هغې کې وغورځو. او د موسی علیه السلام خور و هغې ته یې ویل چې ته په دې غاړه ورسره ځه، معلومات کوه چې دا صندوق کوم خوا ځي. الله وی دې بچ کوم او تاله را رسوم، نو اوس ګورو چې څه کېږي. حضرت موسی علیه السلام الله پیدا کړی ډېر ښکلی و، پیغمبر اسم خشتی. په پیغمبر کې نه الله باطنی عیب پیدا کوي او نه ظاهري عیب. یو پیغمبر په مخ د ځمکه ګوډ شل ړون کوڼ بې ژبې بې پوزه بې غوږه نه دی پیدا کړی چې څوک پیغور ورنکړي چې مړه ستا دې شکل ته وګوره ته د پیغمبر لیقې. او باطن کې پیغمبر پاک او صفای ډېر خشته او رڼا تتلا چې صندوق کې وغورځاو او صندوق یې دریاب کې وغورځاو. الله د دریاب د چپو په حکم، الله خو عرش د الله د حکم تابع دی. هغه دریاب کې هغه صندوق رو روزي زی د دریاب نه د فرعون محل ته یو لوی نهر تللی دی. پخوا د بادشاهانو که ستاسو خیال دي د خپل محلونه د دریاب په دې غاړو جوړ کړي. د دریاب نه یو نهر تللی دی د فرعون محل ته چې هغې کې پې هغوی سیل کوي او لامبي پکې او تفریح کوي او د هغې په غاړه بوټي دي ولې دي. الله داسې کول چې چپو هغه صندوق اقه نیر ته ور مخامخ کړ. خورې په یره کې ده چې خدایه دا خو په بل طرف ورغی. او چې بیا هغه نیر ته ورغی نو تیم داسې و چې د فرعون ښځه د بیبي آسیا دا ډېره نیکه بیبي ده، سره د نورو وینځو راوتې ده، د دریاب په دې غاړه باندې خپله مشغولا کوي، خپل ازادي کوي او خپل گپ شپ لګوي. دا صندوق ور روان دی. الله داسې وکړه چې د هغې مخې ته یو اونه په دې نیر کې راښکته وه، د هغه اونې څانګې سره صندوق ونښته، د هغې مخکې ونښته. جنۍ وایي هغه د فرعون ښځې ته آسیې ته چې دا صندوق دلته ونښت، صندوق کې څه دي؟ وی ته اوچت که دې کې څه دي؟ صندوق څه کوي؟ چې هغه ورله او هغه صندوق له ګوتې یوړې. ځکه بعضې علما وایي چې موسی مو اوبو ته وایي په عبرانی کې، او سا اونې ته وایي. د اونې او د اوبو په منځ کې دی روچت شو، ځکه یې ورته موسی نوم کېښوده. یو قول دی چې صندوق یې روچت کوي. جید صاحب دا خو دروند دی. وی ته روچت که چې څنګه یې روچت که او د صندوق نه سر کولاو که اوس حضرت موسی علیه السلام ماشوم پکې پروت دی. او داسې خشته ښکلی ماشوم چې فوراً د فرعون د ښځې الله تعالی ورسره غیر اختیاري مینه پیدا کړه. قرآن شریف کې الله وایي چې موږ ورسره د هغې مینه پیدا کړه. دا ګوره زړونه خو د الله په اختیار کې دي که نه. القلوب بین یدی الرحمن، زړونه د الله په لاس کې دي. بین اصبعی الرحمن، بین یدی الرحمن، د الله د ګوتو د الله د لاسونو په منځ کې دي چې کوم خو یې اړی یقلبه کیف یشاء، چې الله څنګه غواړي خو یې اړی راغلی. بس زړه پې عاشق شو چې دا ماشوم خشته ښکلی، او په دې پویم شوه چې دا ماشوم
هم چا زمونږ د لالولو نه دریاب ته غورځولی دی، ګور د مونږو ته راغی. روچته کوي صبر وکړه دا ماشوم مال راکې غېږ کې واغېسته. موسی علیه السلام خو پیغمبر دی، خشته دی، ښکلی دی، د پیغمبرۍ اثار دي پکې او مزیدار هم دی. د هغې زړه ورسره الله پیدا کړه، مینه یې ورسره پیدا کړه. فورا ودرېږئ، صبر وکړئ، زه د خپل خاوند نه فرعون نه اجازت غواړم. په منډه دا ماشوم هغه له یوړه، یو ماشوم مې ومونده، ډېر خشته دی او د دې بیبي آسیې نارینه اولاد نو او د فرعون ډیره زیاته مینه وه دې سره، انتهایی محبت. زما اوس تا نارینه اولاد نشته، که دې خوښې نو دې به مونږ په زوی والې ونیسو. نه ښځې ګورې هسې نه د هغه هلک نه وی نه دا به زمونږ خوا کې لوی شي، مونږ به یې لوی کړو. چې زمونږ په غېږ کې لوی شي، مونږ مینه ورکړو چې مونږ څه کوو دې به هغه کوي. زمونږ زوی به شي، ستا زوی به شي. نو چې ستا زوی شو نو دې به ستا نافرماني خو نه کوي، ستا غېږ کې به لویږي، زما غېږ کې به لویوي، دې به زمونږ تابعداري. مونږ چې ورته کم عقل ښایو هغسې به زده کوي. د فرعون زړه کې مینه پیدا شو. ښځه چې ستا خوښه ده نو به دا به زمونږ زوی شم او خشته دی، غورځولو ته اوس له کېږي هم نه. دې خوا ته د موسی علیه السلام خور تماشه کوي، دا م ورتاو شوه چې ورېږه زما رور خو دوی د دشمن لاس ته لاړ. یا خدایا مونږ خو دوی نه پټاو، دریاب ته م غورځو، دا خو دوی ګوتو له لاړ چې دوی ورپسې نه خرې کوي، څه لوبې به کوي. چې پته ولګېده چې ماشوم سره خو د دې مینه پیدا شوه، هله وی څوک راولی چې د ماشوم له پی ورکړي. د خوشحالۍ نه یو م راځي بل م راځي چې یاره دا ماشوم له به څوک پی ورکوي، ځکه پی والا ته خو به هم ډېر لوی انعام میلاویږي. حضرت موسی علیه السلام د چا پی نه اخلي، پی نه اخلي، هغې کوشش کوي پی نه اخلي. د موسی علیه السلام دا خور ورته وایي یاره یو کورنۍ درته نه ښیم، هل ادلکم علی اهل بیت، یو کورنۍ درته نه ښیم چې هغې به د ده یکفلونه تربیت وکړي او د هغې ښځو داسې پی دي د هغه کورنۍ چې هر ماشوم هغه پی قبلی. نو دا به په دې علاقو کې بعضې دیانې ښځې وي، لکه اوس هم چې د چا ماشوم کېږي بعضې ښځې وي هغې خدمت کوي. نو بعضې به د پی ورکولو والا ښځې وي. د فرعون کور والا هم دا سوچو که بیبي آسیې چې دا به څوک ښځه به وي، ښه داسې وکړه ته راوله مونږ وګورو. خور یې په منډه لاړو، مور ته وایي چې هغه دقسې واقع وشو، هغه ماشوم خو د فرعون کور ته لاړ، هغې خو په زویوالی ونیوه. ته راشه ماشوم له د چا پی نه اخلي، د هغې خو بیا هم بچی و، هغې زړه کې هم صدمه وه، د خپل بچی به م وینمه. ځکه خدای پاک خو ما سره وعده کړې ده چې انا ردوه الیک، ستا غېږې لی راولم لکه چې ما لی جوړ راولي. چې دې څنګه موسی علیه السلام روچت که، خو چې لاول ورننوته نو الله ورته زړه کې الهام کوي چې هسې نه دي پې ګمان ونه کړي چې د دې زوی دی. نو دا هم چې ورننوته نه دا خو ډېر لرې ځای دی، دلته خو زه خدمت له نه راځم، او دا خو د بادشاه محل دربار دی، څوک به وایي تالاشي دې کوم او څوک به وایي مه راځه او څوک به وایي داسې کو. او که دې ماشوم کې مانه لږه کوتاهي وشي نو سبا به تاسو بیا وایئ چې تا ناجوړه کو، مړ دې کو، تکلیف دې ورکړه. نه زه نه شم کولی، لږ خبره پې ځان پې درنوي چې دې اونه پوی نه شي چې ګنې دی بچی دی. نه ته راشه ته ماشوم خو له اول سینې ته واچوه، پته ولګي چې ستا پی خوري که نه خوري. چې موسی علیه السلام یې سینې ته واچوه، خو خپله مور ده، فورا یې پی راښکل شروع کړو، پوره موړ شو. د موسی علیه السلام هغې خوشحاله شو او ډېره زیات بیبي آسیه خوشحاله شوه، فرعون خوشحاله شو، د فرعون بله لور د هغه هم خوشحاله شوه چې دا خو ماشوم ته کار ومشو. وی به داسې وکړه تا له مونږه تنخوا مقررو او ته دې ماشوم له پی ورکوه. نه زه نشم ورکولی، زه دلته نشم راتلی، ځای لرې دی او زه خپل کور خوشې نشم پرېښودی. نه دا خو د بل چا پی نه لري، د بادشاه حکم دی، خامخا به ورکوې. ښه نو چې خامخا پکې خبره ده نو مهرباني به کوې، دې مال راکړې، زه به خپل کور ته بوځم، هلته به له پی ورکوم. هغې وی داسې به وکړو. اور الله چې ورته ویلي چې انا ردوه الیک، تا ته یې واپس کوو. د الله فیصله رښتیا که دروغ وي، رښتیا. کور ته یې بوته ماشوم، اومقه ماشوم خدای خپلې مور له بوته حضرت موسی علیه السلام، او مور ولا خپل پی ورکړي او دې طرف نه ولا تنخوا مقرر شوه. او د تنخوا نه علاوه صاحب دون عزت یې کېږي، د دې ښځې ټول خلک وایي چې دا خو هغه ښځه ده چې د فرعون بچی پالي. او الله پکې دا حکمت و چې مور ته هم واپس شي او د یو کافرې ښځې پی د موسی علیه السلام خولې ته لاړ نه شي. د بل چا پی نه اخېستل، دی خو پیغمبر جوړېږي،
دی به د کافرې ښځې د فرعون د قوم دی او کافرې ښځې پی بس کی نه د خپلې مور پی بس کی تنخوا مقرر شو سیبا بی بی آسیه کله کله راځي دا ماشوم ویني نو په یو لوی جلوس کې راځي او خلک هم ډېر لوی استقبال کې ولاړي او د موسی علیه السلام د برکت نه د بني اسرائیلو قدر هم شروع شو فرعون اعلان وکړ بس نور ماشومان مه وژنئ ځه ځکه دې قوم الګ زما بچی شو او پوه شو که نه چې د دې قوم دی ځکه خو هم د دې به غورځولي چا کن بل چا خو نه دی غورځولي مونږ خو د دې ماشومان لالو پام کوئ بس مه وژنئ ماشومان نور را ما لالوئ او صاحبه خلک به هم تل خپل نمبر خلک جوړی که نه د ماشوم ته موسی علیه السلام له چا کمبل وړو چا جامې وړو چا مور له جامې وړو چې ګورې صاحب اسیې ته وایه چې دغسې پلانکي دا تحفه راوړې ده پلانکي تحفه راوړې ده الله مهربانه بادشاه عسا ان تکرهو شیئا وهو خیر لکم الله وی تاسو به یو شی بد ګڼئ بس تاسو دپاره بهتر ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا د هر تکلیف او سختۍ سره ډبل اسانتیا الله وی زه ورکوم بهر کیفو ماشوم لویږي چې کله ماشومه د پیو نه پرېکړی شو دی وی اوس موږ خپل ماشوم راکړه ماشوم یې ورکړه یو ځل فرعون سره په غېږ کې موسی علیه السلام ناست د فرعون هم غټه ګیره وه دا ګیره بعضې علاقو کې رواج دی لکه پټکې بعضې علاقو کې رواجي خامخا خلک پسرې ګیرې نه پټکې وي غټ غټ دارنګې بعضې علاقو کې د ګیرې هم رواج نو هغه غټه ګیره و موسی علیه السلام لاس دې ګیرې ته واچو داسې لاندې راخ کړه یو چکې وله ورکړه فرعون زر یاسیې ته یاسیې ما درته نه وې دا هماغه هلک معلومېږي دا د اوس نه پکې جذبه شته د ګیرې نه ونیوم لاندې راخ کړم او فرعون په لوی مجلس کې ناستو ټول خپل وزیران او خلک ورسره ناست دي ما خو یې غټه بېعزتي وکړه ورشه جلاد راولئ چې دا ماشوم حلال کړو ښځې ورته ویې دا ماشوم څه پوهېږي تا څه پېژني او ستا ګیره څه پېژني ماشوم خو هر چاته لاس اچوي خپلې مور نه مخ رانیسي دی به نه حلالی نه دا هغه ماشوم معلومېږي بعضې خلک هم داسې چې د بني اسرائیل دشمنانو هغې موله پړه کې وسوسې واچو جي دا همغه دی که نه ګوره لاس یې در واچو او ګیرې نه ونیو لاندې راخ کې فیصله په دې وکړه چې ښه دا ماشوم په ناپوهتیا کړي دي که په پوهه کړي دي دته به اور کېږي یو خوا ورته لالونه کېږي که چېرته دې لالونو نه ورغي بیا ماشوم پوه دی هوښیار دی د هوښیارتوب نه زما ګیره نیولې ده او که اور لی ګوتې یوړې نو بیا خو ناپوهه دی زما ګیرې په ناپوهتیا نیولې ده بیا به معافي اور یې م کېښودو لالونه یې م ورته کېښود هلته بي آسیه الله ته جاړې چې خدایه خیر دی که لاس یې وسوځي خو چې لال له ګوتې یو نسي مرګ نه بچ شي موسی علیه السلام یې چې ورته کېنو په خلپوسو لال له روان دی جبریل علیه السلام وله دا لاس دی بل طرف تک اور طرف تک ځکه اوس پکې د لاس ته سوځېدو د مرګ دوه خبرې دي مرګ نه بچ شي لاس کو سوځي خیر دی هغه زرې هغه دغه له ګوتې یوړې هغه سرې سکروټ کې له فورا خولې له راوړي چغې کړې بي آسیې زر نمبر یې جوړې شو که ما نه وي چې ناپوهه دی که دا پوهه او په پوهه ستا ګیره راښکنه اوس پې لال له ګوتې وړي ګوره اور له ګوتې یوړې ښه دا واقعي چې دا ناپوهه دی چې لویږي مور یې راځي او چې د موسی علیه السلام مفسرین لیکي مور کله درازي د فرعون دربار ته ځکه چې اوس خو د دې فرعون بچی ظاهر کې خودي ورته بچی وی هغه یې لوی که د هغې به ډېر لوی قدر و ډېر لوی عزت پو او کله به راتله چې د خپل ماشوم پی مې ورکړي دا وګورم لویږي ورو خلک یې قدر کوي عزت یې کوي بار چې وځي نوکران هم ورسره منډې وایي دیم کله ځي د موسی علیه السلام د مور کور د ښار نه بارو کله زم هغه خپل رضاعي مور له چپی راکړي د هغې ملاقات لازم نوکران به ترې څه مخکې ځغلېدل څه به ترې وروستو ځکه د فرعون زوی دی ظاهر کې خو داسې وه او چې واپس به راته ډېر لوی قدر او عزت و قرآن شریف کې الله وایي چې کله لما بلغا اشده ځوانۍ ته ورسېد نو طاقت خو ده کې زیات و خدای پاک عجیبه حسن ورکړی و عجیبه جسم ورکړی او بیا پیغمبر کې ډېر لوی طاقت یې نو د پیغمبر خو لا دې وخت کې نه دی خو د پیغمبرۍ نښې خو پکې شته که نه پیغمبر جوړېدو والا دی یو ځل د مور د کوره را روان دی او داسې ټیم دی چې هغه څنګه دی قرآن شریف کې ودخل فی المدینة علی حین غفلة من الناس داسې ټیم دی چې خلک پکې وده دي عموما د غرمې وخت کې خلک ودي څوک نه یا ماسخوتن ډېر را روان دی فوجد فیها رجلین دوه کسان یې ولیدل یقتتلان دواړه یو بل سره په جګړو دي هذا من شیعته و هذا من عدوه یو د دله قوم نو
او بل د دشمن د فرعون د قوم نو. په جګړه کې نو فاستغاثه الذي من شيعته چې رده د قوم کم کسو هغه ورته آواز وکړ اے موسی راشه دا سړی په ما ظلم کوي، د فرعون د قوم سړی را باندې ظلم کوي. هغه سړی د فرعون باورچی و، هغه له به ډوډۍ پخوله، خوراک به پخو، هغه خشاک راوړو. نو دی بنی اسرائیلی ته وی د موسی علیہ السلام دی قومي ته چې دا خشاک کې اوس هغه وسره نه وړو، هغه وهب په زور به در باندې وړم، ستا پلار به موړي په جګړه دی. موسی علیہ السلام ورغه د فرعون باورچی ته وی چې لکه ظلم مکو چې نوړي نو پخپل یو سکنه ها ته په کلاسه د فرعون ستا د پلار د فرعون باورچی ما زه خو سره کوټه سړی نه ما هغه سره بیا د بي شروع کړه. موسی علیہ السلام وتعالى غوندي ادب خو چې لکه داسې مکو ته وګوره ظلم هم کې زیاتیم کې ادر ته جاړي فریاد کوي ته په زور په ګېړې وړي او زه درته وایم چې ظلم مکو زیاتې مکو نو ماتم را نیغ شوی. موسی علیہ السلام یوسف ور برابر فوکذه یوسف کې وو یوسف کې وو نو فقدوا علیه بس اړوس سترګې او نره په لاندې پریوت مردار شو مکمل مړ شو. چې مړ شو خدایا هذا من عمل الشیطان انه مضل غوی مبین. دا سو شو دا خو د شیطانی جذبه غصه را کراله. اگر چې سړی کافر دی حربی دی د ادب ورکو د مر په نیت نه وو ظالم او ظلم یې کو خوشي ور برابر شو خو څوک شته نه څوک په پی نه شو. موسی علیہ السلام خلال واپس د فرعون دربار تل د کې اطلاع راځي چې را دغه یو کس چا وجلې د فرعون باورچی چا وجلې پولیس یې خوارک المعلوماتو کې دا چې چا وجلې نو دنه مونږه سزا به ورکو. موسی علیہ السلام سار لبیا داسې باروته دی اندازه اخلي چې نه ما دا سړی یاد نه کی. اوس هغه سړی بل طرف جګړه دی اپرون چې کوم قرآن شریف کې الله وایي بل چا سره په جګړه دی چې بل سره په طرف جګړه دی. نو موسی علیہ السلام ته आवाज کوي راشه وې دنه اخلاص کا. موسی علیہ السلام ته ظالمت انک لغوی مبین ته ډېر خطرناک سړی ښکاری کله یو سره جګړه کې کله بل سره جګړه کې رواني هټول پتا کې دي. اوس موسی علیہ السلام ورغی چې دل ادب ورکی وو یا نه خو دل ادب ورکو چې ګور راځي مکو جګړه کې اب پوي شو هغه چې پرون خو یو بیغمه کړی دي اوس کومال را ورسید نو خود مال یو سکرا کاغه پستر غوار سلی دي خدا خو نن بس زما قیامت ته بس بیغمه کېږي. اتريد ان تكون جبارا في الارض او اتريد ان تقتلني كما قتلت څنګه نفسا بالامس. خا پرون یو وجره نن ما وجنه راز فاش پرون یو وجره نن ما وجنه ځان لوی جبار او مکبرجن او متکبر جوړه داسې کې سبا ګوري مال کو ته راونړي. بس هغه کم سړی چې سره جګړه واغه خو پوه شو خو دا پرون سړی خو د وجلې خبره خو د خلې نه وته الاړ فورا د فرعون دربار ته چې سبا غالک چې وجلې شوی دی هغه خو اتا چې کم لوی کړی دی هغه وجلې. مشوره شروع شو میټینګ یې راوخته چې سره سوکو چې اسیم خپنه شي او د سزا ورکو. موسی علیہ السلام تم پته ولګید چې راس خو پاش شو یو کسو د فرعون په دربار کې هغه د موسی علیہ السلام سره مینا و پمنډه راغی. حضرت موسی علیہ السلام الله نلاول خو درخواست وغوښته چې الله ما نه خو زیاتې شوی او ما معاف کا. قرآن شریف کې الله فرمایي فغفر له الله وبخ او فورا یو لوی لار د مدین په طرف پغې روان شو چې فرعون می وجنی راشه دی وطن نه ځانو. بس اوس کم ماشوم چې د بادشاہ په کور کې لوی شي د بادشاہ کور کې او مختلف قسم نعمتونه کې لوی شي نه ګرمي پستر ګولې دی او نه یخني پستر ګولې دی او نه خپه پزمکه لګېدلی دوکاران ته تاویږي را تاویږي او پاسونو ګرځي او په مزو چرچو کې سروي. اوس اقا الک په دشتو اوس کم ماشوم چې د بادشاہ په کور کې لوی شي د بادشاہ کور کې او مختلف قسم نعمتونه کې لوی شي نه ګرمي پستر ګولې دی او نه یخني پستر ګولې دی او نه خپه پزمکه لګېدلی دوکاران ته تاویږي را تاویږي او پاسونو ګرځي
او په مزو چرچو کې سروي. اوس اقا الک په دشت و بیابان کې په یو جوړه جامو کې سرتور سر د مصر نه روان شو. اتک شپې یا لس ورځې مزل د مدین ته په لاره ځي او د الله نه سوال کوي چې خدایا ته زما حفاظت وکړي. څنګه دی وحدیني سواء السبیل، خدایا نیغه لار راته وښیه. بس دم د الله نه سوال وکړي چې خدایا ما ته هدایت وکړي او ما نیغه لار راته وښیه. اته شپې لس شپې تقریبا چې مزل یې وکړ، لاره کې دمه کېږي هم، ستړی هم دی، یو ځای ته ورسېد چې هلته لویه ګڼه ګوڼه ده، یو کوی دی. کوی په هغه کوي خلک راجمع دي، څوک د مشکونو کې اوبه وړي، څوک د څاروي اوبه کوي. او یو دوه جینکې دي ومن دونهم امرأتان تذودان، هغوی سره ګډې چیلې دي، خو هغې یې د رش نه منې کوي، چوکې یې نیولې دي، رش ته یې نه پرېږدي. دی ورغې هغه جینکو ته ما خطبکم، ولې دلته ولاړ یې؟ وایي مونږه هم دا ګډې چیلې راوستې دي، خو دا سړي دي او دوی ګډې چیلې خپل څاروي سیرابوي، نو مونږه خو حیا ده، نو د سړو میانځ کې مونږ نه ننوځو. چې دوی لاړ شي بیا به مونږ خپلې ګډې چیلې سیراب. یو روایت کې خدا سے راځي چې هغه سړي لاړل، نو لږې غوندې اوبه په هغه حوض کې پاتې شوې او په هغه کوي باندې یو غټه تیږه کېښوده، غټه تیږه مضبوط سر چې هغه د جنکو نه شو کولاولی. نو موسی علیه السلام ورغې هغه تیږه یې ترې لرې کړه. او بل روایت کې دا راځي چې موسی علیه السلام کې خو هغه زور خو و که نه، جذبات هم پکې و. د هغه خلکو په هغه رش کې دننه ورغې، لاسونه یې وړقول، خلک یې خوا دې خوا کړل. تاسو څاروي صاحب وایه دوه جنکې دي غریبانانې، هغوی له لار نه ورکوئ. هغه بورقه چې پنځو شپږو کسانو به په شریکه رایسته، حضرت موسی علیه السلام ګرګړې په یوازې تا وایي او بیا راوویستې هغه جنکولې اګړې چیلې سیراب کړې او بیا لاړ یو سوري ته، سملاست ربي انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خدای ستا خیر ته محتاج یم. کم خیر چې ته نازلې د انسان دپاره، خدای زه ورته محتاج یم. نه مې بړستن شته، نه مې تولی شته، نه مې څادر شته، نه مې زیاتي جامه شته. بلکې علما لیکي اخو دا یو سړی چې داسې د مالدار کورنۍ وي یا د اوچتې کورنۍ وي، د هغه سپلی خو نازکې وي که نه، نازکې سپلی وي، هغه مضبوطې نه جوړوي چې ډېر عمر کېږي، میاشت نیمله، نو هغه په لاره کې سپلی هم شته، درې پیاده روان دی. اوس او زه خو په منډه را تښتېدلی یم، خدایه دا به زما څه به کېږي. او ژوند یې د بادشاه په محل کې تېر شوی دی، خدایه مورم پاتې شو، ورور پاتې شو، قوم پاتې شو، دا څه په مصیبت وړېدم، الله څه به کېږي. جنکې لاړې، هغه د شعیب علیه السلام ډوړه وي. دا بله ابتلا ده. اوس یو ابتلا هلته نه ده، او فتناک فتونه، دا بله فتنه. هغې لاړل، بابا یو مسافر دی، یو مصري معلومیږي، د مصر دی، رنګ نه مصري معلومیږي او ډېر بې کسه دی، بې سوکه دی معلومیږي. او ما بابا ډېر حیاناک هم دی، مونږ سره سترګې نه دي لګولې، او ډېر مضبوط پهلوان هم دی. او ټوله قصه یې پلار ته وکړه، شعیب علیه السلام ته. شعیب علیه السلام خو پیغمبر دی، هغه ته خو پته لګي، ورشه یو کسه ورشه او رای ولې چې تاسو له ګډې چیلې سیراب کړو چې د هغې مزدوري موله ورکړو. دا یو پسې لاړه. موسی علیه السلام ته وایي چې ان ابي، زما پلار چې دی نو هغه تا پسې را لېږلی، مه تا غواړي. څنګه دی قرآن شریف کې چې تا له اجرت درکړي، چې تا زمونږ ګډې چیلې سیراب کړې، د هغې دله مزدوري درکړي. نو وی دا ته مخکې شه، زه در پسې یم. دا جینۍ مخکې شوه، موسی علیه السلام ورپسې دی. هوا راله، د هغې دا پنډۍ وړقولې، دا پنسې پنډۍ ښکاره شوې. ای جینۍ وی ته وروستو شه، ما ته شا نن اواز را کوه چې ښي طرف ته تاو شه، ګز طرف ته تاو شه، په تا مې نظر لګي، دې ته مخکې دی. او ته اواز ورکړي داسې تاو شه، داسې تاو شه. شعیب علیه السلام باندې وردن نه شو. چې وردن نه شو، تپوس یې ترې وکړ کوم ځای نه رالې، څه مسله ده؟ دا د ټوله قصه وکړه. هېڅ فکر مه کوه، نجوت من الظالمین، خدای د ظالمانو نه بچ کړي. دې ته مدین وي، دلته د فرعون بادشاهي نشته او نه تا پسې دلته څوک راتلی شي، دا بله علاقه ده، فکر مه کوه. او پوه شو شعیب علیه السلام چې دی هلک کې د پیغمبرۍ اثار دي، ده نه به خدای پیغمبر جوړوي. هغه پوه شو پیغمبر دی، پیغمبر ته خو وحی کېږي. هغه جناب هغه جینۍ ورته وایي چې بابا
ان خیر من استاجرت القوی الامین، خطه مزدور به مونږ نیسو، مونږ خو خدمت نشو کولی ګډو چیلو، نو ګته مزدور نیسی نو استاجر ہوتے دیو نیسا په مزدوره. او دا ډیر بهتر ډیر ښه مزدور دی، او بابا ډیر مضبوط دی او امانتګر دی. مضبوط څنګه دی بچې؟ وی بابا هغه لس کسه چې کومه برقه راوباسي په یوازې درېسته، هغه مضبوط سر چې ګڼو کسانو پکې ویسته د په یوازې اخوا که. او امانتګرم دومره دی، حیا پکې دومره ده چې په لاره راتلم نو دې ځان نه روسته کړم، ما ته یې نه دي کتلی. شعیب علیه السلام ورته څه وایي؟ هلکه داسې وکړه که دې خوښه یي نو ما سره مزدوري وکړه، او مزدورۍ بدل به څه در کوم، تنخوا به دې سي، تنخوا به دې دی. که اته کاله دې زما خدمت وکړه، مزدوري دې وکړه، نو زما دې دوه لوڼو کې یو به په نکاح دله درکړم. او که لس کاله دې وکړه نو ډېر به ښي. تپوس یې ته وکړه عمر دې څونه دی؟ څه کم څه خو شاید 10 کاله عمر یې دغې وخت کې. هغه ته پته و چې په 40 کاله پیغمبري میلاویږي. اته یا 10 کاله چې ما سره تیر کې عمر به 40 ته ورسېږي، پرېږده چې زما خوا کې په ګاونډ کې دله خدای پیغمبري ورکړي. خوښه دې خپله ده. هغه وشو په دې فیصله شعیب علیه السلام ته وی او بالکل په دې فیصله ده، الله علی ما نقول وکیل. بس ټیک ده چې تاسو وی او ما سو وی نو الله په خبر، الله دې خبردار او الله ته دا کار به موږ سپارو. د شعیب علیه السلام خدمت پې کو او دا هغه ګډې چیلې به سرولې. شعیب علیه السلام خنو ګډو چیلو کې خو یو دا فایده شو چې پیغمبر دا سخت او د منډو تړلو بلد شي. دویمه فایده پکې سره دې ګډو چیلو مثال داسې لکه امت ګډو چیلې به د منډه وي ته ورپسې دې چلانه چې ته شرمخونه تختی، د امت په خیال ساتي چې رانه شیطان گمراه نه کی. ګډو چیلې به د منډه وي په پردي فصل به ورځي، ته به او خو پردي فصل نه خوري، نه نو ساغه نه ته وي پرې چې وی خوري دی وته شاکی. که پردي فصل والا راغی لکه چې خدامه خو خیال نو نه اصل مسلمان چې دی به د پردي فصل خیال ساتي چې ګډه چیلې په پردي فصل ورنشي، نو تب هم د خپل امت خیال ساتي چې دې رانه ګمراهیت او ګناه ته لړ نشي. او د ګډو چیلو به د نور خیال ساتي چې نور رانه خراب نه کی، باران یې خراب نه کی، غلې رانه غلا نه کی، داسې پوره د امت نگرانی وکړي. پیغمبري ډېر ګران کار دی، لوی منصب او لوی عزت ته خو کار ګران دی. نو ګډه چیلې پې وسرولې او ځان سره اوسو چې د پیغمبري طریقې او چلم زده کی. څوک اته کاله یادوي او څوک 10 کاله یادوي چې هغه موده پوره شوه نو حضرت شعیب علیه السلام ورته خپله لور په نکاح کړه د وعدې مطابق. او د بیا خواهش ظاهر کړه چې زما خو 10 کاله وشو، د فرعون نه به زما خبره ممکن ده یېرئ، مور مې یاده شوې ده، رور مې یاد ده، خور مې یاده ده. شعیب علیه السلام تسخر ته وایي که اجازت راکې نو زه به لاړ شم د مور ملاقات له. ډېره ښه لاړ شه. ګډې چیلې م وله ورکړئ، ښځه یې ورته حواله کړه او پیسې م وله ورکړئ. خصوصا هغه امسا چې شعیب علیه السلام سره پرته وه د پیغمبرانو نه نسبا دله را رسېدلې وه. علما لیکي وي دا هغه امسا وه چې آدم علیه السلام د جنت نه 10 څیزونه روړ، یو پکې د امسا وه، هغه یې ورته حواله کړه. او داسې په اثار یې هم نه راواله کړې. مفسرین لیکي وي دننه کوټې ته ورشه، دا ګډې چیلې بودې نو یو کونټۍ پرته ده هغه راواله، دی ورغې دا کونټۍ راواغېسته، وی نه دا کې ده بله راواله، هلته بله پرته ده، دا زما ده بله راواله. وی چې دی به ورته هغې کې ګڼې کونټۍ پرتې وي هم دا به یې ګوتلو راتله، چې بیا به یې راوړو تا ته نه ویم چې دا کې ده بله پرته ده بله راواله. وی دا خو ما صاحب کېښوده بله مې راواغېسته، نه نه وي همغه دې راواغېسته چې هغه کېښوده بله یې راواغېسته چې لاړو مقه ده. دا وایي دا بس هم ستا نصیب دی پکې. ورته پته وه که نه چې دا کونټۍ خو کونټۍ ده. علما لیکي دا هغه امسا وه چې پشتن نسبن د شعیب علیه السلام لاس ته را رسېدلې وه. او دا هغه وه چې حضرت آدم علیه السلام ځان سره کوم 10 څیزونه د جنت نه راوړو، یو پکې د امسا وه. ایم وله ورکړه، لورې م ورته په نکاح کړه، ګډې چیلې م وله ورکړې. را روان دي یو مقدس ځای دی وادي سینا، هلته چې راورسېدل نو د بیبي د ماشومانو د ولادت تکلیف شروع شو، اولاد یې کېده. دغه وخت کې انسان ته د ګرموالي د اور ضرورتي او د دویم زنانه ضرورتي. حضرت موسی علیه السلام چوکت یو ځای کې اور ولید، رڼا وه. بیبي ته وایي
ته دلته کښېنه انی آنست نارن ما اور ولیده لعلی آتیک بقبس زه یو شغله درته راوړم ورځم یو شغله به راوړم اور به درته بل کم ګورم اور سره به خامخا څوک وي نو څوک زنانه کوي نو تاله به راولم ستا خدمت به مو کړي ډېره ښه ده بیبي ورته ویې خو د علاقه کې بلده وه وی داسې وکړه چې ځان سره د امسا واله شپه ده توره تیاره ده باران هم ورېږي نرې نرې سیلی و هوام ده دا امسا ځان سره واخله او دا پڼې دې په خپو کاسې نه چې ته مار یا لړم څه شی دله ټک در نه کړي او امسا م واله چې ته څه حیوان میوان دله نقصان در نه کړي نو ورشي چې هغه اور له ورغې یو دغې راواغېسته څه ورته وي دا اور کې شوړه یې راواغېسته او چې اور ته وکتل اور د اونې په سر بلیږي اور د اونې به اور اغېستي انسان خو نشته او نه څوک شته اونې به اغېستي اور شوړه یې راواغېسته هغه اور ته یې ور مخامخ کړه چې دې اور ته شوړه ور مخامخ کوي هغه اور ته بره کېږي دې شوړه ور اوچتوي اور ته نور هم بره کېږي حیران خو شو چې دا عجیبه اور دی نه اونه سوځي نه لوګی شته نه بوی شته ځکه اور خامخا بوی هم کوي او لوګی هم کوي د دې اور نه بوی شته نه لوګی شته نه تاو شته اور خو تاو هم کوي لیکن خو تاو هم نشته دا خو اور نه معلومیږي ځکه دا اور خاصیت هم دا دی چې دی به تاو کوي لوګی به کوي بوی به کوي کوم ځای چې بلیږي شی به سوځي نه اونه سوځېږي نه بوی شته نه لوګی شته او عجیبه دا ده چې شوړه ورولم نو دا اوچتېږي ښکته کېږي رڼا اعلی مزیداره کړي دا خو اور نه دی دا خو څه بل څنګه رڼا ده دی په دې سوچ او په دې فکر کې دی غم کې دی چې آواز ورته کېږي اے موسی انی انا الله زه الله یم فاخلعن علیک انک بالوادي المقدس طوا ته مهرباني وکړه پیزار دی وباسه دا اخوا دی خوا ځای نه دی دا ډیر مقدس او پاک ځای دی ځکه چې الله تا سره کوم ځای کې خبرې کوي نو دا ډیر مقدس او پاک ځای وي او طوا د دې نوم دی پڼې دی وباسه دا اواز چې دا اورېده اواز چې اوري د ښي طرف نه م اوري او د ګس طرف نه م اوري د بره نه م اواز اوري او د ځمکې د طرف نه م اوري د مخې نه م اوري او د شا نه م اوري حیران دی چې عجیبه آواز دی او علما لیکي چې د الله آواز و د الله د آواز تعلق د غوږ سره هم نه دی ګورئ مونږ خو چې کوم آواز اورو د انسان نو په دې غوږونو یې اورو د الله آواز انسان په هر ځای اوري هر شریف اندام په هغې آواز اورېدلی کېږي نو دې یو خوا بل خوا ګوري چې د آواز د کم ځای نه دی بره ګوري ښي طرف ته ګوري ګس طرف ته ګوري مخکې ګوري شاته ګوري الله ته کم ځای نو ورته آواز کوي چې ته کم ځای الله کله یو خوا ګوري کله بل خوا ګوري هغه د بیبي مسله په ځای پاتې شوه او د الله سره د الله خبرې واورېدې یو تجلی ولیدله یو خوند پیدا شو رب العالمین فورا ورته بشارت او زیری ورکړي چې تعالی ما پیغمبري درکړه خو پیغمبري بېشکه ډېر لوی عزت دی حقیقت تا دی ډېر لوی احترام او ډېر لوی عزت دی خو لوی بوج هم دی اسانه خبره نه ده دې طالبانو ته موږ دا پټکې د کال په آخر کې تړو موږ وایو دا خو یو ډېر لوی عزت دی تا نه خدای عالم جوړ او دا پټکې د مشرۍ نښه ده که څوک پوهېږي د عالم په قدر او په عزت ځکه د پیغمبر او د خدای د علم ته وارث شو د هغې عالم جوړ شو ډېره لویه خبره ده خو ګورې عزت هم دی خو ډېر لوی بار هم دی په سر د لوی بوج کېښودلی شو اوس به دا دین بل ته رسول هم غواړي نو پیغمبري خو لوی عزت او لوی شرافت دی خو لوی بار هم دی داسې بار دی چې فورا ورته وایي اذهب الى فرعون انه طغى لوی دشمن دی فرعون سرکشه زلال شو او هغه ته اوس دین ورسوه اپوی کا او دا خو اسانه خبره نه ده بادشاه له به څوک ځي وررسېږي به څنګه او هغه ته به دا خبره څنګه کېږي د ده ژبه کې لږ غوندې لکنت هم خبرې به صفا نه شوې کولی صاحب ژبه کې مې لکنت دی او چې په سړي باندې د ژبه کې لکنت او په ده باندې لږ هیبت راشي د ژباړو کار نه کوي سړی مې هم د هغوی د قوم وجلی دی
هغه دشمنیم را پورې ده. خدای یو کار وکړه الله، او د الله کار کې خو انکار نشته او نه کولی شي. داسې وکړه چې زما ورور دی هارون ملګری مې کړه، دوه به یو په یو بل به ډاډ یو. که زه خبره کې انخطېدم زما خبره به هغه کوي، بس ورځو به نو. خو الله ورته وایي چې دا خبره به دې ومنله، ستا ورور هارون مې پیغمبر کړ، هغه ته زه اطلاع ورکومه، هغه د ښار نه بار استقبال هم وکړي، پیغمبر مې کړ، او یریږه تا له داسې طاقت در کوم چې فرعون څه کوي چې د هغه نه مضبوط بادشاهان هم تا ته لارې به در کوي. حقیقت تیرونو عزت د چا په اختیار کې دی او طاقت د چا په اختیار کې دی. یو غواړي تعز من تشاء و تذل من تشاء، څوک ذلیله کی او څوک عزتمن کی. وی داسې وکړه چې د امسا دې وغورځوه، چې امسا یې وغورځوله هغې نه یو لویه اجدها خامار جوړ شو. دې ته وروسته شو وی ملا تخف مه یېرېږه، سنعیدها سیرتها الاولی، ګوتې یو سو همغسې امسا به ته جوړه شي، چې ګوتې یوړې بیا ته همغه امسا جوړه شو. وی زه دا خو دې مضبوط او لاس دې په ګریوان کې ومنډه، چې لاس یې ګریوان کې ومنډه وي بار راوباسه چې راویې ویسته، داسې شغلې رڼاګانې ترې ختې چې لکه د سپومې او د انور غوندې به شغلې او رڼاګانې کولې. واضمم یدک الی جناحک تخرج بیضاء، لاس ومنډه راوباسه تک سپین بخیږي. من غیر سوء آیة اخرى، سر برګي مرض به پینی او نه سره بیماره بی، دا بری دویمه نښه شي. زه اوس فرعون لزا کا خوا دې خوا کوي، داسې شی مې دله درکړه چې کونټۍ غورځوه دې ټیزونه باچي منډې به وایي، غږ هم درته نه شي کولی. لاس ګریوان کې منډه شغلې به کوي، د پسترګو به د هغې اثر کېږي، پړک کې به د هغې روغچایي اثر کېږي، که او دې نه مني خو یریږي به. راغې را روان شو، رور هارون علیه السلام لار کې استقبال وکړو او د الله حکم و نیغ په نیغه فرعون دربار ته ورلل. لاول خو درباریانو نه پرېښودو، خو بیا یې پرېښودو بادشاه ته، فرعون ته ورورسېد. خپل تعارف ورسره کوي، صاحب زه دې وپېژندم؟ نه ما خو نه پېژندلې، زه هغه هلک یم چې هغه تا سره ماشوم لوی شوی ما، او بیا لاړم مال الله پیغمبري راکړه، او بذات الله ما ته حکم وکړو چې د فرعون ته ورشو، دین ورته ورسوه. سپېرله پکارو چې د الله را لېږلی شوی پیغمبر د ده په نوم قدر یې کړی وي، چې اوهو زم دومره شوم چې زما متعلق الله تا ته حکم کړی چې دله ورشه، ما کې جرم دی، ما کې لویی ده او الله هغه محسوس کړی ده، بادشاه ته لته ورکړی وی او د الله خبرې منلې وي، نو لوی نیکنامي او نوم به شوی وي د دنیا کې هم او د الله په نوم هم. هسه وایي ورته سپېره او ته وایي ښه درې خبرې واوره. یو خبره خدا ده چې ته مونږ ماشوم لوی کړې، رکوټ هم لوی کړې، اوس راځې مونږ ته نصیحتونه کې. دویم دا دی چې ته خو مجرم یې، جیل کې دی چو، تا به خو زمونږ سړی دی وجلی دی، خره خدای په اسانه ګوتو له راوست دی، اوس به تخت دی کم خوا. او درې مقصد دی سړي په مقصد ملاول پوه کا. هوښیار دی فرعون، دا بادشاهي ګورې په قمقلتوب هم نه کېږي، هوښیار دی. مقصد دی څه دی؟ وی مقصد خو مې دا دی چې زما یو الله دی، یو رب، شریک غله نشته. ته ځان ته خدای وې، که فرعون به وي انا ربکم الاعلی، زما نه لوی خدای بل نشته، وی ستاسو لوی رب زیمه. ته ځان ته خدای وې، دروغ، دا غلطه خبره. ستا نه مخکې دا دنیا چا چلوله؟ ستا له بادشاه نه اخوا را دنیا څوک چلی؟ او تاله دا ژوند چا درکړی او دا رزق څوک درکوي؟ او دا خوب دله څوک راولي او دا ویښه دله څوک راولي؟ ډوډۍ دله څوک درکوي؟ دا لاس پې دله څوک لقوي؟ داسې مه کوه، سرزوري مه کوه. الله یو ومنه، زه د الله رسول یم، ما په حیث د رسول په حیثیت د یو پیغمبر او د استازي ومنه. باقي که ته دا خبره کوې چې سړی وجلی دی، نو ما په قصد نه دی وجلی، ما خو هغه ته نصیحت کو، په نصیحت نه پوهېده، بیا مې ورته ادب خو، یو سوک مې ورکه، ور برابر شو. په سوک خو څوک نه مري، نو ما خو سوک ورکړی دی. او درېیم دا که تا زه ماشوم لوی کړی ما، نو بېشک ښه دې کړي دي، دا د الله فیصله وه، د الله خوښه وه. تا د مور د کوره نه یم راوستی. جادوګر چې کوم قابل جادوګرانو د مصر هغه یې راغونډ کړل. چاته چې د اجت شي نو هغه هم بیا نخرې پېخرې کوي. صاحب دا خو وړه خبره ده، دې بدله موږ داسې پړ کړو چې غږ به هم نه شي کولی، خو موږ به پکې سي. تاسو چې څه خوښئ در کوم، بلکې تاسو به من المقربین، مشیران والم، د اسمبلی ممبران به والم، ما سره نږدې به لوی قدر او ډېر لوی عزت به دله درکم.
ورځ مقرر شوه د عاشورې د مخکې نه مقرر وه جادوګر لګیا دی خپل جادو یې برابر کو نظر بندی والا دې میلو کې ما لیدلی دي لوټه کې به اوبه نه چې ویې راقی اوبه پکې را پیدا شي او لغټ تیر به یې په اوږه به یې کي دی په اوږه کړي نه دا ستا نظربندي ده او غټه اوږده چاړه وي په خوله به یې ومنډي خدای پاکه دا چاړې څنګه په خوله ومنډله دا خو د خوله کې راځي نه نوي نشته او نه بل څه شی شته دا نظربندي ده تا ته الاوړې شی ښکاري شیشې به کله خوري بوتل ته لکه شیشې خوري دا شیشې خو دې نه خوږی دا حقیقت کې نه شیشې خوري او نه چاړه په خوله یې منډي تا ته داسې ښکاري لکه چې دې دا کار کوي دا یو فن دی هغه جادوګر هم د هغه خپل فن مظاهره وکړه قرآن کې چې الله وی وجاءو بسحر عظیم لوی سحر او لوی جادو او ډېر انتهایی الله ورته لوی وایي نو دا به لوی وي که نه لوی نظربندي جوړه شوه فاذا عیسیهم حبالهم و عیسیهم هغه رسۍ هغه چې کوم هغوی پړی راوړي یخیل الیه من سحرهم انها تسعى هغوی په خیال کې داسې راتله منډې نه والې او نه لقېدل خو خلکو ته داسې ښکاره کېدله چې ګنې دا منډې وي هغوی سره چوکې وي او پړي چې میدان کې وغورځول هغې نه ماران جوړ شو څوک یو خوا مار منډوي څوک بل خوا مار منډوي خو لاول عیسی علیه السلام ودرو وی ته امسا مخکې غورځوه عیسی که مونږ مخکې وغورځو موسی علیه السلام ورته تاسو وغورځوئ مطلب دا چې تاسو دا مخکې ښکاره شي او بیا زه به ګورم خپل کونټی وغورځوم خامار چې پته ولګي چې هغې هغه خپلې امسا ورساګانې وغورځولو لوی فرعون ناست دی او لاس ټپیږي او زنده‌باد دی او په لکونو خلق دی لږ هم نه دی او ساحران هم سر کې دي خوشحاله دي چې زمونږ کم سحر وکړه د دې مقابله نشي ګرانه ده هېڅوک یې مقابله نشي کولی او د فرعون د زنده‌باد نارې لګېږي او دیم په شاهي تخت باندې ناست په میدان کې وګورئ لیدل یو امسا نه مار جوړوي که دا پیغمبري و نو دا به بیا هم ټول پیغمبران دي که نه دا دوی دا چوکو نه جوړ نه پیغمبران دي آیا هغه موقع میلو شو نخرې شروع کړې موسی علیه السلام خپل امسا وغورځوله چې ویې غورځوله قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي فاذا هي تلقف ما یأفکون داسې نه شوه چې یو رانیسي او شخوند پې وی یو خولې د میدان په یو سر کې جامه کېښوده بله جامې د میدان په بل سر کې کېښوده ټول یې راغونډ کړل او الواق یې تېر کړل چې څومره رسۍ نه ماران جوړ شوي او د څومره چوکو نه ماران جوړ شوي فاذا هي تلقف اړو شخوند یې پې ونه وو بې شخوند یې تېر کړل او چې څنګه یې تېر کړل او خوله یې وازه کړه او د فرعون په تخت یې ورغروال نو هغه هلته ټوپونه جوړ کړل علماوی دومره دستونه یې وکړل چې د شمیر نام زیاته جادوګر خو پوه شو جادوګر په جادو پوهېږي عالم خو عالم پېژني که نه شاعر پېژني انجینیر ته پته لګي چې دا انجینیر دی موږ یې څه پېژنو ډاکټر ته پته لګي چې دا نسخه چا ولیکله نو دا ډاکټر دی او که ډاکټر نه دی جادوګرو ته پته لګي چې جادوګر څوک جادوګرو ته خو پته ولګېدله چې عجیبه مار دی دا خو چې موږ کوم ماران جوړ کړي دی خو چې روان یي لکه د مار غوندې داسې کېږي دا خو نیغ روان دی دی خو داسې نه کېږي او دا خو دا دومره رسۍ یې تېرې کړه خېټه یې ډوغټه شوه دا خو جادو نه دی او مونږ خو چې کوم جادو جوړ کړی دی خلق خو پې نه پېږي مونږ خو پې پېږو چې جادو دی که نه دا خو جادو نه دی دا خو نظربندي نه ده بس هغې پوه شو چې دا پیغمبر دی هغې ته پته ولګېدله چې دا پیغمبر دی او موسی علیه السلام فورا دعوت هم ورکوي چې ګورې د پیغمبر امدا زما معجزه ده دا مال الله یو دلیل لا کړی دی د پیغمبر معجزه د پیغمبر نه ښیي او زما دا دعوه ده هېڅ هم نه غواړم نه بادشاهي غواړم نه مال او نه دولت هېڅ هم نه غواړم نه مشري غواړم مشري د دې فرعون دقه یو شی غواړم چې فرعون رب نه دی رب الله دی او زه د الله پیغمبر دې کې څه ګرانه خبره ده نه بادشاهي غواړم نه وزارت غواړم نه ښځه غواړم نه بل شی غواړم نه مشري غواړم مشري دې دوم باره کې دغه غواړم چې یو رب ومنې شریک نه لري او زه د الله رسول یم د الله استاد یم رسول دا معنا چې د الله حکم تاسو ته رسو فورا جادوګر پوه شو هغې وی آمنا برب موسی و هارون بس مونږ خو د موسی او د هارون پر رب ایمان دی لیکن شک نشته مونږ ته پته ولګېدله مونږ خو ایمان دی او فرعون هم دغه وخت سره لیت الله علو که چې صاحب شی دې اوچته وه زه لکه غوندې مشوره کومه کونټۍ چې څنګه اوچته کړه نو فرعون
بیا اعلان وکړ چې نه دا د جادوګرو مشر دی، دا دی مشر دی، او دا چل د دوی ټولو ته ښولی دی. او دی ما سره مشوره ونه کړه، اعلان یې وکړ چې موږ مسلمانان یو. ما سره به مشوره کړې وه، بې مشورې دا یو سازش دی، یو سکیم دی، دی کشران دی، او دی مشر دی، غټ جادوګر دی، او دی مخکې نه فیصله کړې وه چې داسې مقابله به کوو، تاسو به ما ملګري کېږئ. او پرېدم چته اعلان یې وکړ، خو اعلان په دربار چې ننوت نو اخباري بیان یې شایع کړ. هغه وخت سره ټرت نه شو کولی چې زه به دا چا چې د موسی ملګري شو د دې لاسونو خپې به پرې کوم. ښې لاس او ګسخ په زوره نه ورکوي چې نور خلک ملګري نه شي. په لکونو خلک، مفسرین لیکي په لکونو خلک پروردګار په دغه یو وخت کې مسلمانان کړل. ډېر موسی علیه السلام د دې نه پسم د صبر نه کار اخلي، بیا نصیحت کوه. اوس خو ملګري پیدا شو، اوس خو ډله پیدا شوه د قوم بني اسرائیل چې د فرعونیانو خدمتونه به یې کول، هغوی به ته خدمت اخیسته، او خراب خدمتونه به یې ته اخیستل، ټټۍ پې صفا کوه، لارې جارو کوه، پستونه پې کره، دا ټول خدمتونه به یې دې اخیستل د بني اسرائیلو نه. دا د موسی علیه السلام قوم، او دا هغه خلک و چې حضرت یوسف علیه السلام مصر ته راغلی سره د خپل ورونو، د یعقوب علیه السلام اولادو، دا بني اسرائیل د هغې اولادو. اسرائیل د یعقوب علیه السلام لقب دی، بنو اسرائیل د یعقوب علیه السلام اولاد. دا خدای په مصر کې خواره کړو، او د مصر اصل خپل باشندگان هغه د فرعون او د هغه قومو. بهر کیف یو نصیحت کوه چې نه سمیږي، نو الله تعالی زر نیوکه نه کوي، نیوکه کوي خو لږ ټیم ورکوي، او چې قوم پوه نه شي نو بیا نیوکه کوي. ټیم به یې ورکو، دی به سم نه شو نو الله به پې عذاب راولېږه. بیا به یې ټیم ورکو، بیا به دوی سم نه شو نو بیا به یې پې عذاب راولېږه. او عذاب به څنګه و؟ کله به رب العالمین ملخان پې راوستل، فصلونه به یې وله وخوړل. داسې ملخان به چې ردي فصل د دې میوې او ردی گیاګانې دا به مکمل ختمې کړې. خو تاسو ته پته ده ملخان خو تاسو به ګنوم راغلي دي که نه، دا د الله عذابونه دي. ښه دی به رالل موسی علیه السلام ته به وایي دا ته سوال وکړه، ځکه تا خیره کړې ده او موږ څه مشوره کوو، سوچ کوو. بیا به موسی علیه السلام الله ته سوال وکړو، هغه عذاب به ختم شو. بل به راغی، بل به څو، بل به چندخان رالل. دومره به چندخان زیات شو چې کورونه به ترې ډول ډکو، لوښي به ترې ډکو. کم لوښي ته چې به کټوی ته دوی پخلی کوه به چندخانو ډکوه، چې اوبه به اسکلې جام به د چندخانو نه ډکو. او دا به صرف په دې د فرعون په قوم د عذابو، د موسی علیه السلام قوم بني اسرائیلو باندې بنو دا عجیبه وه. بیا به رالل، درخواست به وکړو. قرآن حکیم کې الله فرمایي ښه چې ته الله ته سوال وکړه چې دا عذاب بند کړي او موږ څه مشوره کوو. موسی علیه السلام موقع ورکول، ورته پته وه خو موقع ورکوي، الله ته به سوال وکړه الله د عذاب پې بند کړه. بیا چې به سم نه شو درېیم عذاب به راغی. قرآن شریف کې الله وایي دم وینه، هر شی به د وینې ډکو، کټوی به وینه وه، اوبه به وینې وې کوي، او بني اسرائیلو سره بنو. او عجیبه دا ده دوی به لاړل بني اسرائیلو کې دوستانه تعلقات خو وی تاسو د خپل کې اوبه راکړئ، چې هغې به په جام کې د خپل کې اوبه ورکړئ، اجام به دغه بني اسرائیلو ملګري دی له ورکړه. د بني اسرائیلي په لاس کې به اوبه وي چې د دې لاس ته به جام وړي وینه به شوه. تر دې حده پورې چې یو سړي وی لکه داسې کومه زه په خپل خوله کې اوبه رالم او د خپلې خولې نه ستا خولې ته درړومه، پرې دا ډېره ښه ده. هغه په خپل خوله کې د خپل کوي نه اوبه راواغېښتې، او چې د خولې نه د هغه فرعوني د قوم سړي ته په خوله کې ور واچولې، هلته تې وینه جوړه شوه. د الله خدای دې د خپل قهر او غضب نه وساتي. زما دې قسمي چې د الله عذاب او قهر راشي نو اوچو سره لمده به م سوځي. د مارونو دا عذابونو باندې کار ونه شو، چې کار ونه شو بس موسی علیه السلام مجبور شو بني اسرائیلو ته ویې ځای چې ځو، دې مو نه پرېږدي او نه دې ایمان راوړي، بس ځای موږ به ترې کډه والو، زو به ترې به دې پېښه و، خو دا د الله په حکم موږ به ترې ځو دې پېښه. فرعون موږ خپل وس وکړه نه مني، نه دې مني، خدای دې بلا ورپسې کړي، موږ خو به ترې ځو که نه. بني اسرائیل ویې ډېره ښه ده، موسی علیه السلام قوم و ملګري ته پته وه د شپې ترې روان تښتي ته قوم ته تښتی د دې ظالم نه، چې ده نه بچ شو، ده نه خلاص شو. په دې به دې موږ پرېږدي ځه موږ به ځان له خپله مسلماني چلو. الله د مشورې نه بغیر پیغمبر کار نه کوي. ښځه لارې ورته وښوله، په هغه لار چې موسی علیه السلام سره د قوم روان شو، خلک ورته وایي ته په غلطه لار لاړې، ته خو دریاب دې مخکې، وایي ما ته خو الله هم دا لار ښوولې ده. فرعون خبر شو چې بني اسرائیل خو لاړل ووتل،
زموږ دا کار به څوک کوي؟ خدمت د پټو د لارو کوڅو د ټټو صفۍ دا به څوک کوي؟ بس هغه ویځی چې د فوج ته اډر وکړه چې شابه وځئ. فرعون مخکې د فوج ورپسې چې دا بني اسرائیل به راونیسو په لاره کې، او موسی علیه السلام په دریاب قومو ته بیا وایي چې ګوره مونږ درته وایي چې لار دې غلطه کړه، په دریاب ورلو. ما ته خو الله دا خو الله اوس څوکم. او داسې وخت و چې د موسی علیه السلام قافلې پسې د فرعون لښکر راورسېد. انا لمدرکون، اوس پسې کېږي. وایي داسې وکړه چې دا کونټۍ خو تعالی ما د کمال شی درکړی دی.